بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته ښیم چې آنلاین زده کړې څه شی دي، د آنلاین زده کړو ګټې کومې دي یا څه شی دي، او همدارنګه په یولرنا کې مونږ څه شی وړاندې کوو. ښه، تر ټولو لومړی تاسو ته وایم چې آنلاین زده کړې څه شی دي. آنلاین زده کړې هر هغه څه چې تاسې د موبایل، کمپیوټر یا آنلاین کوم ډیوایسونه چې تاسې استعمالوئ او انټرنیټ پکې استفاده کوئ او په هغه کې هر څه شی تاسې ګورئ، که هغه وړه ویډیو دی، که یو عکس ده، لیکلي معلومات دي، که هر څه شی دي هغه تاسې زده کوئ، هغې ته آنلاین زده کړې ویل کېږي. آنلاین زده کړې هم په دوو ډولونو باندې ویشل شوي دي چې یو ته یې سینکرونیس آنلاین لرننګ یا ای لرننګ ویل کېږي، بل ته ای سینکرونیس آنلاین لرننګ یا ای لرننګ. دغه ای لرننګ کلمه چې تاسې که چېرته اورېدلې وي یا چېرته مو لیدلې وي، ای لرننګ معنا دا ده چې الکترونیک لرننګ یعنی الکترونیک ډیوایسز په واسطه باندې یا الکترونیک پیجز په واسطه باندې تاسې زده کړې کوئ. سینکرونیس زده کړې یا آنلاین زده کړې هغه زده کړو ته ویل کېږي چې یو استاد تا ته لګیا وي درس درکوي او ته ورته مخامخ ناست وي. بل ای سینکرونیس آنلاین لرننګ دې ته ویل کېږي چې یو کورس ریکارډ شوی دی یا یو ویډیو ریکارډ شوی دی، هغه په یو پلیټفارم باندې اچول کېږي او بیا تاسې کولی شئ چې هغه په مختلفو وختونو کې وګورئ. مثلا چې هر وخت کې تاسې وزګارېږئ، تاسې وظیفه کوئ او غواړئ چې کورس هم ووایئ، یا مثلا تاسې غواړئ چې آنلاین زده کړې هم وکړئ، په د ورځې لخوا تاسې خپله وظیفه کوئ، تاسې ماښام کې یا د شپې کوم وخت کې چې تاسې وخت پیدا کوئ تاسې خپل اکاونټ ته لاګین کېږئ او تاسې هغه کوم کورس چې ریکارډ شوی دی ویډیوي شکل باندې او تاسې هغه فالو کوئ. کوم ځای پورې چې تاسې کتلی دی هغه ځای پورې تاسې مثلا وکته، زده م که، تاسې له دې نه وروسته زده کړه کوئ. هر وخت چې تاسې وزګارېږئ هر ځای نه چې تاسې کولی شئ چې زده کړې وکړئ، ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې زده کړې وکړئ. ښه، اوس تاسو ته ښایم چې د آنلاین زده کړو ګټې څه شی دي. ښه، د آنلاین زده کړو د ګټې موږ په دوه ګروپونو باندې تقسیم بندي کړي دي چې یو چې شاګردانو ته ګټې څه شی دي، همدارنګه استادانو ته ګټې کومې دي. لومړی تاسو ته وایم چې شاګردانو ته یې ګټې کومې دي. تر ټولو لومړی شاګردانو ته ګټه دا ده چې له هر ځای څخه دوی کولی شي چې کورس ترلاسه کړي، له هر ځای نه کولی شي چې دوی کورس ته لاسرسی ولري او کورس زده کړي یا آنلاین زده کړې وکړي. دویمه ګټه په هر وخت کې دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ضرور نه دی چې نن ورنه پاتې شو نو سبا دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي، بلکې که 2 ورځې هم ورنه پاتې کېږي نو دوی کولی شي په 3 ورځ باندې زده کړه وکړي. دریم فیس یې نسبتا حضوري بڼې ته کم دی. څلورم مصارف یې د حضوري بڼې څخه کم دي. پنځم تصدیق یې په ټوله نړۍ کې منلو وړ وي. شپږم همدارنګه که چېرته له کوره څخه تاسې زده کړې کوئ نو په والدینو ستاسو باندې پام وي، یعنی والدین کولی شي خپلو ماشومانو یا خپلو بچیانو باندې پام وکړي چې آیا دوی درس وایي نه وایي. ښه، نو دا د شاګردانو لپاره یې ګټې. اوس تاسو ته وایم چې د استادانو لپاره یې ګټې څه شي دي. که چېرته یو استاد کورس ریکارډ کوي، غواړي چې په خپل تدریس وکړي او نورو ته یې وښیي، هغوی ته یې ګټې څه شی دي. تر ټولو لومړی د یو کورس څخه د تل لپاره ګټه لاسته راوړی شي. مثلا یو کورس ریکارډ که دوی کولی شي چې د تل لپاره، یعنی څومره کسان چې هغې کې داخله کوي، نن یې داخله وکړه، سبا یو میاشت وروسته، یو کال وروسته، نو هغې ته به انکم را روان وي. دوی څه شی کوي، خپل اکاونټ د ځان لپاره په پلیټفارم کې جوړوي. مثلا موږ یولرنا پلیټفارم جوړو، وروسته یې درته وایم چې په هغې کې موږ څه شی وړاندې کوو خلکو ته، شاګردانو ته، استادانو ته کومې ګټې دي. نو په هغې کې اکاونټ جوړوي. اکاونټ چې کله جوړ کړه، خپل کورس مکمل ریکارډ کړی وي، ایډیټ کړی وي، بیا کولی شي چې دوی هغه پلیټفارم ته اپلوډ کړي. هر څومره کسان چې هغې کې داخله کوي نو دوی ته به د تل لپاره هغه ګټه را روانوي. دریم تاسو ته وایم چې دریمه ګټه څه شی ده، د لارې مصارف او خطر نه لري. ښه، څلورم تاسو ته وایم چې یو کورس څخه به زرهاو کسان ګټه لاسته راوړی شي. مثلا دوی یو کورس ریکارډ که چېرته په حضوري بڼه باندې دوی درس ورکوي، کیدای شي دوی ته 10 کسان یا 15 کسان یا 20 کسان ناست اوسي او هغه دوی استاد ورته درس ورکوي یا تدریس کوي. خو که چېرته یو کورس دوی ریکارډ کړي، ایډیټ کړي او په یو پلیټفارم باندې، مثلا د یولرنا په پلیټفارم باندې دوی خپل کورس هلته اپلوډ کړي، نو هغه به زرهاو کسان کتلی شي. مثلا 10 کسان نن داخله وکړه، 10 سبا وکړه، 10 بله ورځ. همداسې تاسې فکر وکړئ چې څومره کسان به د 2 کاله وروسته، 15 کاله وروسته به څومره کسان ستاسې په کورس کې داخله کړي وي او څومره کسانو به ورڅخه ګټه لاسته راوړې وي. حتی که د هارورډ پوهنتون یو پروفیسر وایي چې ما په تېرو 13 کلونو کې دومره شاګردانو ته درس نه و ورکړی لکه څنګه چې ما په آنلاین زده کړو کې تیر یو کال کې خپلو شاګردانو ته درس ورکړی دی. ښه، نو دا و د استاد همدارنګه د شاګرد لپاره د آنلاین زده کړو ګټې. اوس تاسو ته وایم چې په یولرنا کې موږ څه شی وړاندې کوو. ښه، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده چې د یولرنا.com پلیټفارم جوړیږي او تیر یو کال راهیسې په دې باندې کار روان دی. تاسې به لیدلي وي چې دغه 2 میاشتو کې هم موږ په هر یو پوسټ کې دا خبره کوو چې د یولرنا پلیټفارم تکمیلیږي، جوړیږي. خو
تاسو ته وایم چې د یولرنا پلیټفارم تکمیلیدو یا لانچ کېدو ډیټ یې رانږدې دی او په لنډ وخت کې به انشاءالله د یولرنا پلیټفارم لانچ شي او بیا تاسو کولی شئ که چېرته تاسو تدریس کول غواړئ، تاسو استاد یاستئ، تاسو کولی شئ چې په یولرنا پلیټفارم کې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او خپل کوم کورس چې تاسو ریکارډ کړی، که چېرته تاسو کورس نه وي ریکارډ کړی نو تاسو څه وکړئ، خپل کورس ریکارډ کړئ. په هره برخه کې تاسو کورس ریکارډ کولی شئ. کیدای شي تاسو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې موږ په کومه برخه کې کورس ریکارډ کو. په یولرنا کې تاسو په هره برخه کې چې تاسو مهارت لرئ نو تاسو کولی شئ چې کورس ریکارډ کړئ، ایډیټ کړئ په ښه کیفیت سره. کیمرا باید ستاسې ښه وي، مایک باید ستاسې ښه وي، همدارنګه هغه د ویډیو کوالټي، اډیو کوالټي دا باید مکمله جوړه وي. له هغې وروسته باید تاسې دغه کورس په پریمیر کې یا نورو پروګرامونو کې تاسې ایډیټ کړئ، ترتیب کې جوړ کړئ تر څو پورې چې لیدونکي خسته کن نه شي. کله چې کورس مکمل فاینل شو نو تاسې به دغه کورس بیا په یولرنا پلیټفارم باندې اپلوډ کوئ. کله چې دغه پلیټفارم باندې تاسو دغه کورس اپلوډ شو، څومره کسان چې تاسو کورس ته داخليږي یا داخله پکې کوي نو په هماغه ترتیب باندې تاسو اکاونټ ته پیسې لیږل کیږي یا تاسو ته به فیصدي درکول کیږي. نو بیا تاسو کولی شئ که چېرته مثلا خپل د اکاونټ پیسې تاسو وګورئ په خپل د یولرنا په پلیټفارم باندې، هغلته به تاسو ته معلومیږي چې تاسو څومره پیسې جمع شوي دي یا څومره کسانو تاسو کورس کې داخله کړې ده او تاسو څومره حق کیږي. نو تاسو کولی شئ چې د مختلفو بانکونو نه د ماسټر کارډ له لارې، همدارنګه نور مختلف اکاونټونه جوړیږي چې د هغې لارې تاسو کولی شئ چې خپلې پیسې واخلئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د یولرنا دفتر ته چې کابل کې موقعیت لري، انشاءالله په نورو ولایتونو کې هم زموږ اراده شته که چېرته په وخت سره به انشاءالله موږ جوړ کړو. تاسو کولی شئ چې د یولرنا د دفتر څخه هم خپلې پیسې ترلاسه کړئ. انشاءالله په مختلفو هیوادونو کې به دا برانچونه وي او بیا تاسو کولی شئ چې خپلې پیسې چې کوم تاسو په د کورس نه تاسو ته راغلی دي تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې واخلئ. همدارنګه شاګردان کولی شي چې په هر کورس کې د دوی خوښه وه دوی مختلفه کورسونه ګوري، په مختلفو ژبو باندې به وي، پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، همداسې کیدای شي نورې ژبې هم پکې موږ اضافه کړو چې په هغې کې به مختلف کورسونه په هره برخه کې به موجود وي. نو دوی کولی شي چې په خپله ژبه باندې که چېرته دوی فارسي دري باندې د دوی ژبه یا دوی غواړي چې په فارسي دري باندې دوی کورس زده کړي نو دوی کولی شي چې فارسي دري انتخاب کړي. همدارنګه پښتو، د انګلیسي، جرمني، په نورو ژبو کې هم انشاءالله کورسونه به اویلیبل وي، موجود وي، دوی کولی شي چې پکې زده کړې وکړي. ښه انشاءالله دغه پلیټفارم به د شاګردانو همدارنګه د استادانو لپاره ډېر زیات ګټور وي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې د آنلاین زده کړو ګټې هم وویله، دغه ټولې به انشاءالله پکې شامل وي او ډېر په راحتۍ سره به تاسې کولی شئ که چېرته تاسو شاګرد یاستئ زده کړې کول غواړئ نو تاسې کولی شئ ډېر په ارامه سره له هر ځای نه چې انټرنیټ ولرئ له هر ځای نه په هر وخت کې تاسې کولی شئ چې زده کړې وکړئ. او که چېرته تاسې استاد یاستئ نو تاسې کولی شئ چې یو کورس ریکارډ کړئ او د تل لپاره د هغې نه ګټه لاسته راوړئ. او همدارنګه ډېرو کسانو به ستاسې کورس کتلی وي او ډېرو کسانو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. ښه نو دا و چې آنلاین زده کړې څه شی دي، آنلاین زده کړو ګټې څه شی دي. همدارنګه په یولرنا کې یولرنا.com پلیټفارم دی چې په هغې کې موږ څه شی وړاندې کوو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. که چېرته کومه پوښتنه په ذهن کې لرئ د آنلاین زده کړو په اړه باندې یا د یولرنا پلیټفارم په اړه باندې همدلته په کومنټ کې موږ ته پرېږدئ یا یې ډایرکټ موږ ته میسج کوئ. او همدارنګه تاسې کولی شئ چې د وټساپ له لارې په پورته شمېره چې کومه تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاره کېږي، همدارنګه پورته په ډسکرپشن کې هم لیکل شوی دی، تاسې کولی شئ چې له موږ څخه په هره برخه کې پوښتنه وکړئ. د یولرنا.com به انشاءالله په راتلونکي میاشت کې چې د فبروري په 25 باندې شاوخوا به لنچ کېږي او تاسې به ورڅخه ګټه واخیستلی شئ. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل.